بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الدرس الخامس عشر بنزلسم نمبر درس دروس اللغة العربية. ديكي زماير دا مؤنث استعماليږي. مخکني درس کې زماير د مذکر استعمالي ده. زماير د مذکر مخاطب انت، انتما، انتم. انت د واحد مذکر مخاطب لپاره استعمالي ده. زه تاته وایم چې انت طالب، هل انت طالب، ايت طالب. واحد مخاطب مذکر لپاره. تثنیه لپاره هل انتما طالبان، ایا تاسو دواړه طالبان یاست. او دا رقم د جمع مذکر لپاره هل انتم طالبون. ګوره هل انتم. او د مؤنث لپاره هي طالبة، یا انت طالبة، انتما، انتن. ودلته د مخاطب مؤنث انتن ضمیر پکې استعمالي. الفتيات مونږ یو فتیه ده. فتا د فتا یا فتیه د دې جمع فتیه وه. او الفتیة الى الكهف قرآن انشاء الله وایي. نو فتیه جمع وه او دلته فتا مفرد او فتات دا مؤنثه وه او فتيات جمع ده. نو فتيات وایي یعنی هغه ټولۍ د ځوانو جنکو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زینب، زینب ورته وایي. زینب ورته وایي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. من انتن، تاسو څوک یاست. ګوره نو فتيات خو جمع مؤنثه ده، نو په دې وجه من انتن او انتن د مؤنث لپاره استعمالیږي او د جمع مؤنث مخاطب لپاره. یا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نو تن انتن دا د جمع مؤنث لپاره استعمالیږي مخاطب لپاره. او د مخاطب مذکر لپاره انتم استعمالي دی. یا اخواتو، من انتن یا اخوات، تاسو څوک یاست ای خوندو. احداهن یو په هغوی کې. احداهن یو په هغوی کې، یعنی یو په هغوی زنانو کې وویل نحن بنات الشیخ عباسي، مونږ د شیخ عباس لوړي یو. زینب ورته وایي اهلا وسهلا ومرحبا، تاسو په حالت د سلامتیا کې راغلاست او تاسو ته مرحبا وایي. امکن ستاسو مور. امکن، ام جدا کلمه ده او کن جدا ضمیر. ستاسو مور. استاذتي زما استاده ده. کیف حالها هغه څنګه ده، یعنی حالها هغه څنګه ده. د ها د غایب مؤنث لپاره چې یو مؤنثه یعنی هغه غایبه وي، دغه لپاره د ها ضمیر استعمالیږي. مذکر لپاره کیف حاله، د هغه سړي حال څنګه دی. کیف حالها د هغې حال څنګه دی. احداهن په هغوی کې وویل هي بخیر والحمدلله، هغه په خیر سره والحمدلله. زینب ورته وایي این هي الآن، هغه اوس چېرته ده. این چېرته ده. هي الآن هغه اوس چېرته ده. احداهن په هغوی کې وویل هي الآن فی الریاض، هغه اوس په ریاض کې ده. او زینب ورته وایي متى ذهبت، څه وخت تللې ده ریاض ته. احداهن په هغوی کې وویل ذهبت قبل اسبوع، تللې ده مخکې د یو هفتې، یو هفته مخکې تللې ده. زینب ورته وایي من ذهب، څوک تللی معها د هغې سره څوک تللی ریاض. احداهن یوه ورته وایي ذهب معها اخونا ابراهیم، د هغوی سره زموږ ورور ابراهیم تللی دی. زینب کیف حالکن، ستاسو حال څنګه دی. احداهن هغوی کې ویې ورته ویل نحن بخیر والحمدلله، مونږ ښه یو. بیا زینب ورته وایي فی ای مدرسة، په کومه مدرسه کې انتن تاسو یاست. احداهن په هغوی کې ورته ویل نحن فی المدرسة المتوسطة، مونږ مدرسه متوسطه کې یو. زینب متى اختبارکن، څه ټیم دی ستاسو امتحان. اختبار معنا الامتحان، ستاسو اختبار څه ټیم.
احداهن هغوی کې ول اختبارنا بعد شهر، زمون امتحان یو میاشت وروسته دی. زینبو اذهبتن ایا تاسو تللی یاست الى المدرسة اليوم، نن ورځ تللی یاست مدرسې ته؟ احداهن هغوی کې وویل نعم هو ذهبنا مونږ لاړو ورجعنا بیا راواپس. تمارین اجب جواب راکړه عن الاسئلة الآتیة د راروانو سوالونو جواب ذکر که. اول من انتن تاسو څوک یاست؟ نحن بنات الشیخ عباس مونږ د شیخ عباس. دویم این امکن ستاسو مور چیرته ده؟ هي فی الریاض. دریم این بیتکن ستاسو کور چیرته دی؟ بیتنا قریب الى المدرسه زمون کور مدرسې ته قریب دی. یا هر جمله چې تاته مناسبه وي. بیتنا قریب الى المسجد او الى بیت المدیر یا في الشارع الذي كان بیت المدیر. بیا هغه کې څلورم این اخوکن ستاسو ورور چیرته دی؟ اخونا في المدرسة الثانوية. پنځم این مدرستکن ستاسو مدرسه چیرته ده؟ مدرستنا في المدينة المنورة. شپږم اذهبتن الى المدرسة اليوم ایا تاسو تللی یاست مدرسې ته؟ نعم ذهبنا الى المدرسة ورجعنا من المدرسة الى البيت. دویم انث مؤنث وګرځوه المبتدا في كل من الجمل الآتية، یعنی دا مبتدا په دا روان جملو کې مؤنث وګرځوه. اوس کوم مذکر ده. مثال اانتم طلاب ایا تاسو طالبان یاست؟ اانتم ضمیر د مذکر دی، طلاب کو نو جمع تکسیر ده ضمیر د مذکر دی. اانتن ګور اانتن تینا جوړ که انتن مؤنث طالبات جمع مؤنث سالم. اول اانتم مدرسون اانتم مذکر دی ګور مدرسون هم جمع مذکر ده او دینه مؤنث جوړ اانتن مدرسات تاسو درس کوونکې. دویم اانتم اطباء ایا تاسو ډاکټران یاست؟ اانتن طبیبات ایا تاسو طبیبي ډاکټر یاست؟ اانتم اخوة حامد اانتن اخوات حامد تاسو خوندې د حامد یاست؟ څلورم اانتم مسلمون د دینه مؤنث اانتن مسلمات. او بیا پنځم اانتم اعمام محمود ایا تاسو د محمود تره یاست؟ نو اانتن عمات محمود ایا تاسو عمګانې د محمود یاست؟ شپږم اانتم ابناء المدیر تاسو د مدیر زامن بچی یاست؟ اانتن بنات المدیر ایا تاسو د مدیر بنات لوڼې یاست؟ وهم اانتم آباء الطلاب ایا تاسو پلرونه د طالبانو یاست؟ اانتن امهات الطالبات تاسو مندې د طالباتو یاست؟ داسې بدل یې که یعنی مذکر نه مؤنث جوړوه اسانه. دریم حول الضمیر في كل من الجمل الآتیه وی واړو دا ضمیرونه په ټول جملو کې کما هو موضح فی المثال لکه مثال کې وضاحت راغلی. مثال این بیتکم یا اخوان دا د مذکر لپاره دی. این بیتکم کوم ضمیر د مذکر لپاره استعمالی چیرته دی ستاسو کور ورونو. اوس د دې نه مؤنث جوړ کړه این بیتکن یا اخوات. اخوان مذکر او اخوات مؤنث دی. بیتکم دا کوم مذکر و کن مؤنث دی. نو اول این اخوکم یا اخوانو نو این اخوکن یا اخواتو چرته دی ستاسو ورور خوندو. دویم این مدرستکم یا اخوانو چرته دی ستاسو مدرسه ورونو. نو این مدرستکن یا اخواتو ستاسو مدرسه چرته دی خوندو. دریم متى اختبارکم یا اخوانو ستاسو امتحان څه متى اختبارکن یا اخواتو. او څلورم هذا عمکم یا اخوانو ایا دا ستاسو تره دی ورونو. هذه عمتکم یا اخواتو ایا دا ستاسو عمه ده خوندو. یا داسې هذا عمکن یا اخواتو ایا دا ستاسو تره دی خوندو.
پنځم ابیتکم قریب ایا ستاسو کور نږدې دی یا اخوانو ای ورونو. ابیتکن ایا ستاسو کور نږدې دی یا اخواتو. شپږم فی ای شهر اختبارکم په کومه میاشت کې ستاسو امتحان یا اخوانو ای ورونو. نو فی ای شهر اختبارکن یا اخواتو. څلورم ضع فی الاماکن وایي کېږده په خالي ځایونو کې فی ما یلی ضمیر مناسب للمخاطب. انت، انتم، انتی، انتن. اول انت مسلم ایا ته مسلمان یې. دویم انتی مریضة ایا ته مریض یې. انتن طبیبات طبیبات جمع مؤنث نو انتن ضمیر ورسره. څلورم انتم تجار ایا تاسو تاجران یاست. انتی ایا ته بنت المدرس مدرس لري. انتن اخوات عباس انتم طلاب. پنځم ضع فی الامکنة الخالیة فی الجمل الآتیة کېږده خالي ځایونو کې روان جمله کې ضمیر متصل لغایب که کما کوم که کوم کی کن. این بیتکم یا اخوان. اخوان مذکر دی کوم ضمیر ورسره راوړه. هذا کتابک یا حامد. حامد مذکر دی نو ضمیر مذکر به ورسره. دریم ساعتک جمیلة یا لیلا ځکه لیلا مؤنث نو ساعتک به. من ابوکن یا اخوات. اخوات مؤنث نو کن ضمیر به ورسره راوړي. پنځم مسمک ستا نوم څه دی یا اخي ای وروره او مسمکی یا اختي. وهم اؤمکم فی البیت. او اتم ما اسماؤکم یا اخوان ستاسو نومونه څه دي. شپږم ضع فی الاماکن الخالیة وایي کېږده په خالي ځایونو کې فی ما یلی ضمیر مناسب للمتکلم. انا نحن. انا مسلم نحن مسلمون او انا مسلمة او نحن مسلمات. پنځم نحن بنات المدير. شپږم انا ابن المدرس. وهم نحن طلاب. او اتم انا مريضة. وهم اقرأ واكتب. ذهب ابي الى القاهرة قبل اسبوع. زما پلار لاړ قاهرې ته مخکې یوه هفته. دویم متى خرجت من الفصل یا محمد څه ټیم ته فصل نه ووتی محمد. خرجت بعد الدرس د درس نه وروسته ووتم. دریم ذهبت الى المسجد قبل الاذان زه مسجد ته لاړم د اذان نه مخکې. او څلورم متى ذهب عمك الى څه ټیم لاړی ستا تره الى الریاض یا امینتو. ذهب قبل شهر هغه یوه هفته مخکې یو میاشت مخکې لاړی. پنځم قبل الصلاة ذهبت الى المطعم ایا ته د لمانځه نه مخکې لاړې مطعم ته. لا ذهبت بعد الصلاة زه د لمانځه نه وروسته ولاړم. اين ذهبت یا اخي. ذهبت یا اخي. ذهبت واحد مذکر لپاره استعمالیږي یا اخي مفرد دی. اين ذهبتم چرته تاسو لاړاست یا اخواني ای ورونو. یعنې د جمع دپاره ډېر ورونو ته اخوان ویل کېږي. اين ذهبتي ته چرته لاړې یا اختي ای زما خور. اين ذهبتن تاسو چرته لاړاست یا اخوات ای زما خور. انا ذهبت نحن ذهبنا. نو د انا و نحنو د متکلم د خبرې کوونکو دپاره دا مشترک دی. مؤنث هم ویلی سي یو زنان هم ویلی سي انا اذهب او مذکر هم ویلی سي یعنې نارینه هم ویلی سي انا اذهب نحن نذهب نحن ذهبنا. الکلمات الجديدة قبل مخکې بعد وروسته کیف څه رقم متى څه ټیم الاسبوع هفته الشهر میاشت الاذان الصلاة منځ رجع واپس شو اختبار امتحان. الضمائر المنفصلة للمفرد هو د ضمیر د مفرد دپاره استعمالیږي لکه هو طالب. هي د مؤنث لپاره استعمالیږي هي طالبة. انت د واحد مذکر مخاطب لپاره انت طالب. انت دا د واحد مذکر مخاطب لپاره انت طالبة. انا طالب. انا د متکلم لپاره انا استعمالیږي. انا طالبة واحد متکلم مؤنث لپاره هغه استعمالیږي. للجمع جمع لپاره بیا هغه هم استعمالیږي د مذکر لپاره هم طلاب هغوی طالبان دي. او دا هم د غایب لپاره استعمالیږي. هن هم د غایب لپاره استعمالیږي خو د مؤنث لپاره لکه هن طالبات هغوی طلب کوونکي د علم دي.
انتم طلاب، انتم ده مذکر لپاره استعمالیږي، مخاطب لپاره انتم طلاب. او انتن دا د مؤنث لپاره استعمالیږي، او دا رقم د مؤنث مخاطب لپاره انتن طالبات. او نحن طلاب، نحن دا د جمع متکلم لپاره استعمالیږي، او طلاب دا جمع تکسیر. نحن طالبات، مونږ طلب کوونکي د علم. نو نحن دا طالبات مؤنث ده، یعنی نحن او انه دا د مذکر او د مؤنث منځ کې په متکلم کې سره شریک دی. الدرس السادس عشر، وبالله تعالى التوفيق.